د پاکستان د تلویزیونونو مشهور کوربه، دینی عالم او د پاکستان د پارلمان غړی ډاکټر امیر لیاقت حسین ووژل شو. په رسنیو کې د ډاکټر امیر لیاقت حسین د مړینې په حواله بیلابیل ریپورټونه خپاره کړل شوي دي. ځینې وایي په کراچۍ کې د خپل کور په کوټه کې په مرموز توګه مړ موندل شوی، او بیا ځینې رسنۍ د ډرایور له خولې وایي هغه له بېګا شپې نه په کوټه کې پروت و او ویل یې چې زړه یې درد کوي. د ملازمین او ډرایور وایي چې تر ډیر وخته دی په خپله کوټه کې پروت و، نو کله چې موږ احوال پرې نیول نو د ګیټ بند کړی و او نه یې خلاصول. خو کله چې مو د کوټې ګیټ خلاص کړ او ریسکو چاپه والا ته مو د مدد لپاره ټلیفون وکړل او هغوی هم راورسېدل، نو چې په ده مو غږ کول د غږ نه کول. داسې ښکارېدو چې امیر لیاقت حسین بېهوشه دی. سمدستي د ریسکو والا هاسپیټل ته ورسول. هلته یې چې کله ډاکټرانو چیکاپ وکړ نو ډاکټرانو موږ ته وویل چې ډاکټر امیر لیاقت حسین نور له موږ سره نشته، یعنی مړ شوی دی. د شیعه مسلک سره تړاو لرونکی ښاغلی ډاکټر امیر لیاقت مدام په رسنیو کې یو لانجمن شخصیت په توګه را څرګند و، او په دې وروستیو کې د کورني لانجو له امله د سختو ستونزو سره مخ شوی و. ډاکټر امیر لیاقت حسین په کراچۍ کې وفات شوی دی. د اولادونو د پولیسو سره د خښولو په سر لانجه وه، خو په پای کې هغه لانجه هم حل شوه او د چیفه مرستندویو ټولنې لخوا د رمضان چیفه لخوا هغه ته غسل ورکړل شو، او هملته په کراچۍ کې د عبدالله شاه غازي په مزار کې د خپلې مور تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د په جنازه کې د 2 بچیان، یوه لور او یو زوی چې په لندن کې اوسېدل د جنازې ته راغلل، او ورسره د 3 ښځې هم کړې وې. نو کله چې د دغه 3 ښځې او 2 بچیان هدیرې ته د ښخولو په وخت راغلل، نو ټول په ژړا شول او فریاد یې کول چې د دغه 2 مسافرو اولادونو ژړا ته په کتو سره ټول خلک په ژړا کړل. انا لله و انا الیه راجعون.